अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الذي مذكورة آية مخي د فرعون د هلاکت ذکر شو. فرمایلی چې وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نقصبتي مذكورة آيتونو کی د بنی اسرائیلو حالت ذکر گئی چې فرعون چې د بنی اسرائیلو دشمنو ناغا اللہ غرق کو د بنی اسرائیلو حالت اغسر شو د بنی اسرائیل د حالت ذکر فرمائی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ او بے شکا منگا زور کو بنی اسرائیل تا مبوّا صدق زی بہترین او مزیدار. فرعون چکلا اللہ غرق کو نو بنی اسرائیل تا اللہ د شام و فلسطین زمکه ورکړي او شام و فلسطین زمکه هغه سرسبز و شاداب زمکه او شام و فلسطین زمکه باندې زرګونه پیغمبران تیر شوي. الله فرمایل چې موږ بني اسرائیل ته بهترین ځای ورکړو. صدق لفظ په ګڼو معنو راځي. دې ځای کې معنا دا پسندیده او بهترین او مزیدار. او مخکې هم د دې لفظ ذکر شو چې ان لهم قدم صدق چې د مؤمنانو لپاره بهترینه مرتبه ده. ورزقناهم من الطيبات او موږ رزق ورکړ دي ته د پاکو څیزونو. دا الله انعامات
په بني اسرائیل باندې وکړل چې کله فرعون راغی نو د دې انعاماتو شکریه وکړو بني اسرائیل چې بني اسرائیل د الله شکریه ادا کړې لیکن الله وی باوجود د انعاماتو فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بس اختلاف نو کړی دي تر هغه پورې چراغ دي ته علم دي تراغه د دین په هدي ته الله ورکړي او د دې یقین او هغه پیدا شو لیکن باوجود د دې نه دی اختلافو کو پس د علم د ضد د وجنا او د عناد د وجنا او د سرکشي د وجنا نو الله فرمایي تخویف اخروی ورکړي چې ان ربک یقضي بینهم بیشک رب ستا په فیصله کوي په میاں د دې کې چې هغه عملی فیصله چې څوک به الله دا فیصلې په نتیجه کې جنت ته ولیږي او څوک به دوزخ ته ولیږي نو چې چا اختلاف کړی دی هغه به الله دوزخ ته لیږي د توحید په مسله باندې علم راغلی دی او یې دې منلی الله به دوزخ ته لیږي او چا توحید منلی دی اختلاف یې نه دی کړی الله به جنت ته بوځي الله به فیصله یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فيما باغ خبره کی کانو فيه يختلفون چودي چې دی په پای کې اختلاف کوو او بیا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا په ذریعہ هر انسان ته الله خطاب چې فإن كنت في شك کچریت په شک کې مما د هغه کتاب مبارکي انزلنا الیک چې موږ نازل کړی دی تا ته فاسأل الذین یقرؤون الکتاب نو ته تپوس وکړه د هغه کسانو نه چې هغوی به لوستو د الله کتاب لره من قبلک مخکې ستا علماء د بني اسرائیلو چې کوم حق پرست علماء لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ او ابن سوریه وغیرہ نو دا غي نه تاسو نو ستا شبهه او شک پکې شي د دې خبره په اړه کې چې دا کتاب د الله دی او دا د بچانه شک پکې نو پیغمبر خدا خو شک نه کو خو امت ته دا خبره وره چې امتیانو د پیغمبر تاسو شک کوئ د الله د کتاب په اړه کې چې ما نازل کړی دی دې اړه کې شک کوئ چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړي او دا د الله کتاب نه دی نو تاسو د علماء نو کې چې مخکري علما کوم دي چې دي او هغه حق پرست علما دي چې هغه مخکري کتابونه لوستل ناری بدلته وي چې واقعي دا برابر کتاب نو تاسو شوبه او شک دینه دا مثلا معلوم شوا چې د یو انسان په یو خبره کې شک او د دین سره د هغې تعلق وي هغه له پکار دا دي چې هغه د چا عالم نه تپوس کړي هغه عالم به پوه کړي نو د دغه شک به لرې شي ځکه چې څنګه الله تعالی دلته خطاب کوي امت ته چې تاسو تپوس وکړئ که شبهه وي نو دارنګه هر چا د پاره چې شوبه پاره خبره کی دا غي د لري کول علاج څه هغه د علماء د تپوس دي علماء حق نه تپوس علماء سنت نه او بدعتيان او مليان نه دا کوي خو
سمې مسلې روانې او چې څوک علماء حق دي او حق مسله د قرآن او سنت په رڼا کې بیانوي هغې نه تپوس او بیا فرمایي چې لقد جاءك الحق من ربك یقینا راغلی دی تا ته حق دین من ربک د جانب د رب ستا دا حق کتاب راغلی دی حق دین راغلی دی او ستا د رب د طرف فلا تکونن من الممترین پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه په دې کې شک مه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مکه کته دا هغه کسانو نه چې هغه دروژن کړی دي دا الله د قدرت نه لکه فرعونانو ته موسی علیه السلام د الله د قدرت نه پیش کړي معجزې پیش کړي هغه ورته جادو او دا غي تکذیب وکړي دا غي پشانه مکه فتكون من الخاسرين فشبت د تاوانيان ځکه څوک چې شک کوي هغه بیا تکذیب کوي او چې څوک تکذیب کوي هغه تاواني شي نو دا کار مکو شک مکوه تکذیب مکوه دا حق کني تاواني بشي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بیشک هغه کسان چې ثابت شوی د باغی باندې خبره د ربستا لا یؤمنون هغه ایمان نه دا الله خبره کومه چې هغه ثابت شوی د په باندې خلکو باندې هغه ایمان نه وروړي هغه دا چې الله فرمایلی دی لا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې کوم خلق چې هغه ګمراهان دي عنادیان دي زدیان دي انکار کوونکي دي د توحید نه نو زه به جهنم د هغې نه ډکوم نو د الله دا خبره چې په چا باندې ثابته شوې ده او صادقه شوې ده په هغه ایمان لرو الله به عذاب ته بوځي ولو جاءتهم دا عنادیان ولو جاءتهم اگر کراشی دیتا کل آیت ہر یو نخد قدرت خود ایمان کرو حتی یرو العذاب العلیم تردے پوری چہوگی دی عذاب درناک لکا فرعون ایمانی نروڑو موسیٰ علیہ السلام ورطا نخد قدرت پیش کری اور تراغ پوری ایمان نروڑو چې دا الله خبره د عذاب په هغه باندې ثابته شوې وه چې دا ضدي دی او عنادي دی او سرکش دی ایمان نه وروړي او دی به دوزخ ته ځي نو چې عذاب یې ولید او په غر کېدلو کې شو نو بیا په هغه وخت کې چغې وباسلې ایمان یې وروړ هغه وخته پورې نه او کله چې عذاب سړی وویني او په عذاب کې راګیر شي نو بیا الله ایمان نه توبه تر هغه وخت پورې قبلېږي تر څو پورې چې حالت د مایوسۍ ته انسان نه رسېږي او چې حالت د مایوسۍ ته ورسي او دې مایوسه شي چې اوس زما د ژوند څه طریقه پاتې نه شوه اوس زه ژوندی نه پاتې کېږم او اوس زه مرم به نو بیا په هغه وخت کې توبه نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله توبه د یو بنده قبلې تر څو پورې چې د غرغرې حالت ته نه رسي د مرګ حالت ته نه رسي د ځان کدر حالت ته نه رسي نو ډېر بیماری له امید خوي چې زما جوړ شم توبه وباسي الله توبه قبلې خو چې داسې حالت ته ورسي چې بالکل مایوس شي چې اوس خو ژوندی نه پاتې کېږم او بیا توبه وباسي لکه د فرعون چې غرق شو نو بیا توبه ایستي الله قبول نه بیا الله نه فلولا كانت قرية اوس ترغیب د ایمان ورکړي نو فرمایي چې فلولا كانت قرية ولنو یو خاریه
دا خاریونا دغه خاریونا دا هلاک شو د خاریو ته الله اشاره کوي چې کوم الله هلاک کړي او تبا کړي دي کوم خاریي اغیره ولنه ویو خاریا دا خاریونا چې هغه هلاک شي آمنت چې دی ایمان راوړي وي فنفاها ایمانها بس بیا نفر رسول وي دی خاریه ته ایمان ددي چې الله د دنیا د عذاب نو د آخرت د عذاب نه په ایمان خلاص کړي الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام قوم یونس د عذاب آثار ولیدل چې تورې وریاځې وي او روانې وي او لوګي ته نه خطر او د هغې نه مخکې یونس علیه السلام خبر ورکړی چې تاسو خو زما دعوت نه منئ او شرک کوئ او زما خبرې در باندې اثر نه کوي 3 ورځې پس په تاسو باندې الله عذاب راولي او ظاهره ده چې یونس علیه السلام دا خبره کوله خو د وحی په ذریعه چې وحی ورته شروع نو یونس علیه السلام د خلکو ته د عذاب خبر ورکړ دی یو ورځ تېره شوه توبه ونه ویسته دویمه ورځ تېره شوه توبه ونه ویسته چې درېیمې ورځې نه مخکې شپه راغله نو دا تورې وریځې را روانې وې او لوګي ترې نه ختلې دی وی یونس علیه السلام وګورئ یونس علیه السلام په عراق کې و موصل غار کې و نیلوا کلي کې اوسېده وی هغه وګورئ یونس علیه السلام چې وکتلو هغه نه و هغه تشریف دین راوړو چې اوس عذاب پرې راځي او پیغمبران مخکې چې عذاب راځي نو الله تعالی د هغه علاقې نه وباسي نو الله به اجازت کړو نو بس تللی و چې کله هغه وتلی و او دې باندې د آثار شروع شو او دې پوه شو چې اوس عذاب راځي را باندې خو عذاب کې لا راګیر شوي نو فوراً نارینه هم او زنانه هم او بچي هم او څاروي هم هغه ټول یو میدان کې جمع کړل او الله ته زاری او فریاد شروع چې بس یا الله موږ نور نافرماني نه کوو او موږ ایمان وروړو موږ توبه وباسو نو بس الله رب العالمین د دې نه عذاب لري کو د عذاب آثار لري کړل چې عذاب کې راګیر شوي لا نو او بس د دې توبه قبول کړه او د عذاب نه مخکې چې عذاب کې لا څوک راګیر شوي دي او توبه وباسي الله قبول خو چې عذاب کې یو انسان راګیر شي یو قوم راګیر شي نو بیا الله توبه نه کوي لکه فرعون راګیر شو نو بیا الله توبه قبول نه کوي خو چې د عذاب آثار وي نو توبه وباسي الله بني اسرائیل باندې الله تعالی کوه تور چت ورفعنا فوقكم الطور ناریو یې د چوس کو را باندې دا کوه تور د پاسن الله تعالی راوځي ناری توبه وست الله یې توبه قبول کړو واده او په تورات عمل کو نو دا خشان هر یو قوم چې عذاب آثار ویني او عذاب کې لا راګیر شي ویني الله توبه کوي او چې عذاب کې راګیر شي بیا الله تعالی توبه کوي نو قوم یونس توبه وستا په داسې وخت کې چې عذاب کې لا راګیر شي نو الله توبه کوي الله وایي دا نو تباشي قومونه چې دی ولې ایمان لرو چې دې د عذاب نه بچ شي وي دا ترغیب دی آینده خلکو ته چې دا عذاب نه مخکې توبه وباسي ایمان وروړي نو دا عذاب نه خلاص شي او که نه وباسي نو دا عذاب نه نشي خلاص او بیا وفرمایل چې لما آمن هر کله چې دی ایمان وروړ نو کشفنا عنه نو لرې کړو موږ د دینه عذاب الخزي عذاب د رسوایۍ هغه عذاب الله لرې کړو عذاب د رسوایۍ لرې کړو معنا څه یعنی دا عذاب هغه آسان لري لکه چې عذاب راشي نبی الله نه لري چې په عذاب کې یو قوم راځي بیا خو الله توبه نه کوي
आसान के न वमत्ताना फिल हयात दुनिया वजुल निस्बे के वमत्ताना वल्लाह इबन फैदा और रसूल दी इलाही तरियो वक्त पूरे यानी चलदी के पूरे नेटा लानो मुकरर अल्लाह इबन को तफसीली रसूल वर्पसे अल्लाह ताला फरमाई नबी ता तसली वर गई जता मखा के चला खलक ईमान न रू वलौ शाअ रब्बुका के चाहे इरादा करे वे रब सदा ला आमन मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीआ मखा ईमान परोड़े वे आगा चाचे पदेस मक्का की टोलो पजामा सरा टोलो ईमान यो कसम काफिर नो पदेस मक्का दा खुदा बांदे چې الله دا اراده کوي چې دا ټول ایمان وروړي دا الله تعالی خو چې څه غواړي هغه کوي او دا الله د اراده نه بغیر یو کار دا الله د اراده نه بغیر دونی او پاړم نه پریوز نو د دې وجه نه ک الله اراده کړی نو ټول به ایمان راوړي خو الله وایي چې جبر نه کوم زه زور نه کوم زه بچا باندې په زور باندې ایمان هغه نه قبول نو پیغمبر تم په ایمان په مسله کې جبر وکړو افانت تکرم الناس آیا پس زور کول شي په خلکو باندې حتا یکونوا مؤمنین تر دې پورې چې شي دا مؤمنان نشي کولای نو چې ته زور نشي کولای نو ته مخه پکېږه صبر کوه او زور کولی شم او دې په زور د مسلمانانو نو بس زما په فیصله باندې راضي اوسئ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او طاقت نشته د هیڅ یو نفس لپاره چې ایمان وروړي مگر په حکم د الله سره الله وغواړي نو الله یو کس هغه ایمان وروړي شي د الله د اراده نه بغیر سو کلمه د ایمان نشي وي چې الله نه وایي او الله دا غواړي چې یو انسان کې نابت راشي میلان راشي او هغه ایمان وروړل خوښي الله بیا توفیق ورکړي الله دا مبارک بیا عزت ويجعل الرجس او ګرځي الله پاک او پلیتی علی الذین باغ کسانو باندې لا یعقلون جواقل یعنی قمقلو باندې الله پلیتی هغه مسلط کوي چې هغه کفر دی هغه شرک دی هغه د الله نه بغاوت دی دا نن چې څومره د تاسو وینې دا دانشوران چې دا مؤمنان نه دي دا ټول لا یعقل الله وی دا نه کوي پته قمقلو خلق باندې الله وی زسکو ګندګي د کفر شرک چې کوم دی هغه په مسلط کو دا کافر دا چې په ظاهر منځ ته ډېر خيار کوي دا الله په دې باندې سړي کمک دا کمک او بیا فرمایي وایا اے پیغمبران دې خلقو ته ماذا فی السماوات والارض څومره دلیلونه دي په اسمانونو کې او په ځمکه دا خدای بنده د ځمکه ته وګوره نو دا خدای وجود به ومني دا خدای توحید به ومني دا خدای قدرت به وپېژني آسمان ته وګوره دا خدای قدرت به وپېژني څومره دلیل وما تغني الآيات وبیا وی فائدہ نہ ورکئی دلائل د توحید والنذر او يرون د پیغمبرانو ان قوم لا قوم لا یؤمنون چې ایمان لري دا ظالمان عقل نه لري دا د زناور په شان دي دي سوچ نه کوي نو دي ته د الله د دلایل چې څومره په کائنات کې دي او د پیغمبرانو څومره يرول چې دي هغه فائدہ نه ورکړي هغه فائدہ نه فهل ينتظرون پس انتظار نه کوي دا خلکو دا عذاب په ایمان وروړلو انتظار نه کوي په ایمان وروړلو الا مثل ايام الذين خلو من قبل مگر پشان ته د واقعاتو د هغه کسانو چې هغه تیر شوي دي مخکې د دینه قوم لوط
الله تبا کړی دی الله به سخت واقعا راوستي عذاب راوستي نو دې دا واقعاتو په انتظار کې دی مال به ایمان وروړي چې هغه ویني عذاب ویني په هغه وخت کې بیا فایده نه ورکوي دې په تباکی او پاتې شو په هغه وخت کې چې کوم نیکان پدې کې الله یې زباغي ته نجات ورکړي ثم ننجي یا من بچو رسولنا خپل پیغمبران والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې وروړي کذالک هم دارنګي مؤمنان به بچو حقا علینا دا حق دې په موږ باندې الله وي ننجي المؤمنین چې موږ په خلاصي خامخا ورکو مؤمنان راځه ولقد بوانا وبشكا منزل ورکړو بني اسرائيل ترا مبوا صدقن زه بهترین ورزقناهم من الطيبات او ورکړو موږ دې ته پاکیزه سيزونه ومختلفوا پس دې اختلاف نو کړي حتا جاءهم العلم تردی چراغ دیتا علم ان ربک یقضی بینهم بعضی وی مفسرین لیکن چاہیے اپنا مراد سوک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل تدا معلوم ہوا چاہیے پیغمبر پڑھانے وحی نزدے شوئے چاہر آگے نو باوجود د دې نه چې هغه راغی او دې پېژنده او کومې نښې چې تورات کې بیان شوي هغه پکې وي دې کفر وکړو انکار یې وکړو ان ربک یقضي بینهم بېشک رب ستا فیصله به کوي په منځ د دې کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فیما په هغه خبرو کې کانوا فیه یختلفون چې دې پای کې اختلاف کوي فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ پس کیے تو بشک کے مما دا کتاب مبارکی انزلنا چه نازل کړي دي مونږه الیک تا تا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاستتقوا کا دا علماءنا چې هغه با لستو مخکنی کتابو من قبل کا مخکستانا چې علماء حق دا مخکنو امتو لقد جاءك الحق من ربك یقینا راغلی دې تا حق کتاب من ربک د جانب درفستانا فلا تكونن من الممترین واستبقیگا د شک کونا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ومکیگا ته دا کسانو نه چې دروغجن ګڼلي دي د الله د قدرت نه فتكون من الخاسرین فشبت د تاوانیانو نه ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بشك کسان چې ثابت شوی دا باغی باندې خبره درستا لا يؤمنون ایمان وروړي ولو جاءتهم اگر چراشی تا كل آیت هر یو نخل قدرت حتى يروا العذاب العليم تر هغه ایمان وروړي چې ویني دی عذاب درناکو فلولا كانت قريه آمنت فسول نوایو خاریات آغا حلاک شده خاریونا آمنت چی ایمانی روڑی وی فنفاها ایمانوها پس پیدور کڑی وی غیتا ایمان داغی اللہ قوم یونس سوا دا قوم دی یونس علیہ السلامنا لما آمنو ہر کلا چی ایمان روڑو نکشفنا عنهم نلرکهم داغین عذاب الخزی عذاب درسوئے فی الحیات الدنیا پدی جند دنیا کی ومتعناهم الى حین ومن پیدا و رسول آغیتا تریو وقت پوری ولو شاء ربک او بچری ارادہ کڑی بی ربستانو لآمن من فی الارض کلهم جميعا نخامخ ایمان براوڑی بی آغا چاچے پدیز مکہ کی دی ٹھولو پجم سارا افان تلقرعو الناسا آیا پست زور کولی شی پدی خلق بانی پیمان روڑلو کی حتى يكونوا مؤمنين تردي پوری چشدی مومنان نصبر وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله اور اشتدی طاقت دیسیو نفس دفارا چی ایمان روڑی مگر بیرادی دا اللہ سرا ویجعل الرسال الذين لا يعقلون وغزی اللہ پاک گندگی دا کفر و دا شرک باغ کسانو باندی چاہا عقل نگری سوچ نگری
لا يعقلون معنا دا نه چې عقل پکې نشته. الله ولا عقل ورکړي نه دي. چې الله عقل نه ورکړي هغه مکلف هم نه دي. لکه دا ساری مکلف نه دي دا الله په حکم باندې. عقل اشتاق او سوچ نه کوي، غور نه کوي، عقل نه کار نه اخلي. ويا پیغمبر انظروا ماذا في السماوات والارض، څومره دلایل دي په اسمانونو کې او پزمکو کې. وما تغني الآيات او فیدا نه ورکوي نخې د قدرت او دلایل د الله. والنذر او پیغمبران، نذر جمع د نذیر يرونکي. ان قوم لا يؤمنون، هغه قوم ته چې ایمان نه وروړي. فیدا نشي رسولې دلایل د توحید او پیغمبران او يرول د پیغمبرانو. ان قوم هغه قوم ته لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي. فهل ينتظرون، پس انتظار نکي دا خلق په ایمان وروړو کې الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم، مگر بشانت د واقعاتو د هغه کسانو چې مخکې تیر شوي د دینا. قل ويا پیغمبران فانتظروا، پس انتظار کوي تاسو، انتظار کوي د عذاب چې ایمان وروړي او بل وروړي چې عذاب، نو بس انتظار کوي. اني معكم من المنتظرين، بیشک زبتا او سره د انتظار کوونکو نه یم، زه به انتظار کوم. ثم ننجي رسلنا، او بیا به موږ بچ کوو خپل پیغمبران. والذین آمنوا كذلك، او هغه کسان چې ایمان یې وروړي وي دارنګې. حقا علینا، دا خبره دا وعده رښتینې ده په موږ باندې. ننجي المؤمنین، چې موږ به بچ کوو مؤمنانو لره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا طاهرا ولسانا ذاكرا شاكرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل رائس. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.